الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورہ بقرہ 261 نمبر آیات تے ترجمہ مثل الذين مثال دا اغا کسان ينفقون چاغوی خرچ کئی اموالهم خپل مالنا فی سبیل اللہ بلا رد اللہ کی کمثل حبت پشانت د مثال د دانی دے انبتت چغرا وزرغنی رازرغن کی 7 سنابل ووگی فی کل سنبلت 100 حبہ او پہر وگی کی 100 دانی واللہ یضاعف اللہ زیادتی یضاعف دگنا دوچندکی لمن یشاء اغچالا چو غوڑی اللہ واللہ او اللہ واسع پراخرہ وستن کے علیم او پیدے واسع فراخ رحم او فضل والدے علیم او پیدے چی پچا باندی رحم کول پکار دی. دی آیتونو کی پا اسلام کی یو اہمیت والا چیز شاغد مسلمانانو اقتصاد دے. نو دغه اقتصاد برابرول داغی دپاره اصول او دغه اقتصادی نظام جوړولو دپاره مسائل قواعد دا اقتصادی نظام برابرولو دپاره دا ده چې مسلمانان به پراخدلی مال به ګټي او مال به لګي په صحیح طریقه به کاروبار کوي تجارتونه به کوي او د خلکو سره د ظلم او زیاتی نه به ځان ساتي سود رشوت د سودی نظام او د سودی کاروبارونو به ځان ساتي ځکه هغه سراسر بې انصافي د ظلم دی او د هغې سره دنیا او آخرت بربادیږي او شرعي تجارت پکې چې هغه تجارت کې احسان دی او عدل دی او شریعت هم دغه خبره حکم کړی دی چې یو احسان او عدل او د ظلم نه منع کړل ظلم باندې کوي سود ظلم دی. نو ترتیب سره دغه درې واړه مسلې بیانېږي او دا د هغه ځای نه دا مضمون شروع دی چې الله عز وجل امر کړی یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. د آیت الکرسی د مخکې آیات کې الله عز وجل مسلمانانو ته امر کړو ایمان والو ته امر کړو چې ستاسو کار بسئ انفاق یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم خرج کی هغه چې موږ تاسو له درکړلي. نو د هغې تفصیل دی او د هغه مثال ذکر کوي چې دا خرج کې څه فایدې پکې درته میلاویږي. یو خو د دې مال لګولو سره د دنیا محبت ختمیږي د الله محبت پې حاصلیږي او دنیا او آخرت ورسره ښایسته کیږي ځکه دنیا کې الله عز وجل مال کې برکت اچي مال ورسره صفا کیږي د خلکو خدمت دی او آخرت کې پې الله لوی لوی درجې او ثوابونه ورکوي او الله ته پې نزدېکت حاصلیږي. دنیوي اخروي فایدې د دې انفاق فی سبیل الله
دې آیتونو کې ذکر کیږي. نو دغه مال چې سړی لګوي نو کله به دغه انفاق فرض وي واجب وي او کله به مستحب نفقې نفلي صدقې به کې. بیا د هغې شرایط دي چې ریاکاري پکې نه وي، اثباتنه پکې نه وي، ایذا او تکلیف پکې نه وي، بلکې اخلاص پکې د الله د رضا دپاره مال لګولي. نو د هغې شرایط چې کومه دي هغه به په دې آیتونو کې ورسره ذکر کیږي. نو انفاق امر په دې وجه باندې راغی. اول د انفاق امر و بیا د توحید بیان و مثالونه. نو اوس د هغې تفصیل او فضایل د انفاق فی سبیل الله ذکر کیږي. نو د آیات مقصد دی چې د الله په لاره کې مال لګوئ. ترغیب دی دقیق خبرې ته، د الله په لاره کې مال لګول. الله عز وجل فرمایي مثل الذین، مثال د هغه کسانو، یعنی مثال د خرچو او د هغه لګولو د هغه کسانو چې هغه مال لګوي. نو څنګه مال لګوي؟ مثل الذین ينفقون اموالهم، چې خپل مالونه لګوي. نو دې کې دې ته اشاره ده چې خپل مال به لګي، پردی مال چې هغه په ناجایزه طریقه سره تا د هغه نه اخیستی، په غلا کړی دي، په ډاکه دي اخیستی، رشوت کې دي اخیستی، حرامي، د هغې د اجازې نه بغیري، نو هغه مال نه، د هغې فایدې نشته. خپل مال به دي، خپل مال به دي په حلاله طریقه حاصل کړی او هغه چې لګي د هغې اجر او ثواب دی. او که پردی مال په دې طریقه لګي نو چې تا ته حواله کړی دی چې دا مال ته ولګوه، نو تعالی به هغې کې اجر د حدیث کې راځي چې څومره اجر د هغه مالک کیږي نو دومره اجر به د دې ورکوونکي تقسیمونکي هم کیږي. لکه یو حدیث کې دا هم راغلی چې په کور کې یوه ښځه د خاوند مال لګوي خو دا ښځه مفسده نه ده، بس صرف خیرات کوي، ملنګ دی، په لاره کې غریب دی، مسافر دی، او څه یې وله ورکړه، نو د ده به دومره اجر کیږي څومره چې دا مال چا ګټلی خاوند دی د هغه له هم الله اجر ورکوي، نو دله به هم پکې دغومره اجر وي. خو نور خپل مال به لګې. پښتو کې متل دی پردي ګړوري مه شکرانه کوه. نو پردي ګړوري به نه شکرانه کړي، په پردو مال به عمرې هم نه کړي. دا ډېر یوې واله خبره ده. اکثرو خلکو سره د خویندو حصه ورسره وي او دی په هغې باندې عمرې او حجونه او خیراتونه دې کوي. نه پردی مال ورکړه، که عمره او حج او دا صدقې او خیراتونه دومره لازم نه دي، لږ ولګوه خو د خپل مال نه ولګوه، پردی مال مه ولګوه. چې څنګه به لګې؟ فی سبیل الله به لګې، د الله په لاره کې. د الله لاره څه ته وایي؟ د الله د لار نه مراد جهاد فی سبیل الله هم دی. د الله لار معنا د الله د رضا دپاره یې ولګوه چې الله پې خوشحالېږي. او الله په څه خوشحالېږي؟ الله قرآن او رسول الله حدیثو کې چې کوم ځایونه ښودلي نو هغه ځایونو کې یې ولګوه. کونډه ده، یتیم دی، مسکین دی، غریب دی، ضرورتونه دي، الله پې خوشحالېږي، نو په هغه ځای کې ولګوه. دغه رنګې د الله د دین د نشر و اشاعت دپاره مال ولګوه. فی سبیل الله نه مراد د الله د دین د خورولو دپاره، د الله دین ته پې فایده رسیږي. مثلا مدرسه پې جوړه که، کتاب مسجد جوړ که، کتابونه پې چاپ که، کتابونه پې واخله خلکو له ورکه، دیني پروګرامات دې په مال باندې وکړه، په د دین په اشاعت کې ولګوه. او دغه رنګې ټول څومره چې د خیر د بابونه دي، دروازې دي، د خیر کارونه دي، په دې کې ولګوه. دغې ته فی سبیل الله وایي. یا ایها الله، نو الله فرمایي مثل الذین، مثال د هغه کسانو ينفقون اموالهم چې لګوي خپل مالونه، چېرته یې لګوي؟ فی سبیل الله، د الله په لار کې لګوي. نو اجر او ثواب یې څومره دی؟ نو اجر او ثواب یې دومره دی چې دوی خپل مالونه لګوي د الله په لار کې. کمثل حبة، د دې مثال د یوې دانې دی. حبه دانې ته وایي، غنم، د جوار، د وربشو دانه.
په مثال د دانې انبتت چې دغه دانه راټوکیږي رازرغونی څه شي رازرغونی نو 7 سنابل وږي د یوې دانه چې بوټی وشي غنم یا د جوارو او په دې کې وسانګي او وږي پکې ونیسي وږي او ار وږي دومره ترقي او خزمکي او غټ وږي فی کل سنبلة 100 حبه په هر وږي کې 100 دانی نو د یوې دانې نه 100 دانی جوړ شوي 100 دانی د یوې روپۍ نه 100 روپۍ والله يضاعف او الله د چند کوي نو سوار لسوتی جوړ کی چې دا وسوا زکه د یو دانه دا او 100 وږي او په یو دانه دا او په کې وږي دي او په هر وږي کې 100 دانې دي نو وسوا دانې شوي او چې وسوا د چند کې نو سوار لسو شو چې د چا د پاره والله واسع الله ډېر فراخ فضل والده دا سوچوم د ترسي څومره زیاتې علیم الله پاغي باندې پیږي چې څومره د چا اخلاص ډيري نو دومره الله عز وجل ولا دا اخلاص مطابق په دغه مال کې چې د خیر او برکت اچي اخلاص چړيږي نو اجر او ثواب هم ډيريږي نو وکروڑه ته و اربته داغه نه زیات هم الله پاغي باندې قادر دی لکه یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د یوې کجوري په اندازه باندې صدقه وکي خو چې حلال مالی شرط پکې ده ځکه الله پاک شزونه الله تخیج الله پاک قبلي حلال قبلي الله عز وجل د خپل شان مطابق دا قبلي په دې خیلاس او به زیاتی ولا یوې کجوري د زیاتې د کجوري صدقه کوونکی د پاره دیسی زیاتې کنو تربیت ولکې لکه سړی چې په کور کې د اس یو بچی دی د هغې تربیت کې او د هغه اس وړوکی بچی او غټ اس دی جوړ شي د 10,000 روپو بچی او بیا په 2 په 10 لکه او په 20 لکه خرڅېږي دومره نو دقسې الله عز وجل د یوې کجوري نه په شان ته د غر باندې جوړ کړي د غر عمره ثواب او اجر به ولا الله عز وجل ورکوي د غرنګي حدیث کې راځي بخاری و مسلم کې د بخاری حدیث دی چې الله عز وجل د انسان د نیک کارونو د ثوابونو زیاتې یو نیکی د پلس چند د لس نواله د 200 پوری عبد الله بن مسعود یو روایت دی یو سړی په اوخ باندې سور راغی او راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا اس زه د الله په لار کې ورکوم نبی علیہ السلام التتبع د دې په بدله کې بتا ته الله د قیامت په ورځ وسو مهار ولا اسونه او خان سدي وسو او خان بدل در کې ټول کې مهار ولا او خان بل در کې یو په وسو الله د چندي چاله چې او غاړي حالات په تناظر کې کړه سخت ضرورتي او غریب او مال دې بکړي ولګو ډیر ثواب بدر کې لکه ورستو براشي لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح کس برابر نه دي چې خرج کې مخکې د فتح نه کړه ورسره د فتح نه کوي یو سخت ضرورت ته په هغه وخت کې تا خرچه وکړه ورسته بیا دومره ضرورت نشته نو هغه سخت ضرورت په وخت کې د اجر او ثواب ډیر دی والله عز وجل دا ولا سکی د چدکی او سوچند وسو بیا سوار لسو بیا سی په کروڑا په لکونتی الله عز وجل اجر ورکړي چې څومره اخلاصي نو دغه سي ته چې د اعمال ولګي د الله په لار کې په جهاد کې په دعاتو په طلباو او دغه طلبا او دغه مجاهدین او دغه دعات بیا دعوت کوي او هغې ته خرچه کړي او هغه د هغه یو نه وجو شو دونه وسو شي او بیا داسې د شاګردانو دا یو سلسله او چې څومره اجر هغې ته میلاویږي نو څومره چې شاګردانو ته میلاویږي هغومره اجر به دغې کس ته میلاویږي چا چې پې د مال او خرچه کړل هغې ته به میلاویږي نو دې کې د انفاق
ډیر ترغیب دی چې الله په لار کې مال ولګوي. یا ایها الذین آمنو معنا دا د ایمان تقاضا ده چې تاسو د الله په لار کې مال ولګوي. دې ته مقتضیات الایمان وي. الله عز وجل فرمایي مثل الذین مثال د هغه کسانو ينفقون چې هغوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبة مثال پشانت دی وی دانې دی چې تا دانه وکرله کرونکي د دانې وکرل انبتت رازرغونه کې دغه دانه 7 سنابل ووږي پکې بره شوي فی کل سنبلة 100 حبة په هر وږي کې بیا 100 دانې 100 دانې شوي. والله الله یضاعف دچنکی لمن هغه چاته یشاء چې وغواړي الله چې وغواړي دا ول دچنکی وسوار لسوي کی. والله واسع الله پراخ علم دی پراخ فضل والده تدین ډیری رسو اضعاف مضاعف فسو چند باندې کی ولا علیم الله پوی دی پارسا الله پوی دی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.